ښکلي رانه څه غواړي، کور چې مې د زړه غواړي. څنګ په ګل راښکته شوه، ګل د ګل نه خوله غواړي. چرته کې چې ښکلي وي ټیسه زړه مې تله غواړي. ستړي مه شئ، زه اسامه مقصد یم او تاسو ګورئ د یارانو محفل. د یارانو محفل کې را سره نن استاد شاعر حنیف قیس صاحب میلمه دی. غوښتل مې چې د قیس صاحب نه د هغو په ادبي سفر او د هغو په ژوند باندې له تاسو سره تفصیلي خبرې شریکې کړم. ټول ناول قیس صاحب تاسو ته زموږ له خوا ډېره مینه، محبتونه، احترامات او مننه د یارانو محفل ته د وخت ورکولو. د یارانو محفل ملګرو ته هم سلامونه، او تاسو چې زموږ کلي ته راغلی اسامه بچیه د دلرمان صاحب د دې ټولو ملګرو سره تاسو ټول ته په خیر راغلی یم. ښاد او آباد اوسئ. مننه سر. دغه راته ووایئ چې دغه شاعرۍ آغاز مو د کلي نه کړی دی. بچیه داسې ده چې شاعري قدرتي او دین دی، او دا په خلکو کې د پیدایش سره زما د خپل اندازې مطابقېږي. خو کله چې دته مثالی دا چینې د اوبو ردا په دې غره کې پټه را روانه وي، کله دې ته ماحول میلاو شي او پوس ځای نو دا راوځي. زموږ په کلي کې به هم داسې وه چې وړوکی کلی و، دلته کې خو شاعري بچیانو مغستی نه شو، شاعري کوپر دی، نه موږ پوهېدو، نه مو کتابونه لوستي وو. البته زما به موسیقي یا په سکول کې په کتابونو کې چې د نظمونو ډېر زیات خوښ و. دا سفر داسې روان و، کالج ته لاړو، د 12 نه بعد موږ کوهاټ ته ټریننګ له لاړو. او هلته کې یو ماحول میلاو شو، یو ملګری و، د شپې به موږ یو ځای کېناستو، شاعر هم و، خوږ اواز و، ترنم د شپې به هغه مجلس کا، د رباب خو نه، خو د منګي د دغې سره هغه به په خپل خوږ اواز په ترنم کې خپل کلامونه وی. د هغه ځای نه بس هغه ماحول میلاو شو. ما غالبا دا د 1981 خبره ده، 12 جمعات نه بعد بس مالته کې شاعري شروع کړه. قیس صاحب دغه راته ووایئ چې اولنۍ مشاعره کومه وه چېرته چې تاسو د سټیج نه شعرونه ویلي؟ داسې وه زما په خپل خیال دا به 1915 اتیایم یا 16 اتیایم خواوشا به و چې زه یو ملګري سره لاړم او په منګوره کې دا کوم چې اوس موږ بینکونو چوک وایو، په دې ځای له پاسه یو نیشنل فاونډیشن و یا داسې څه و، په هغې کې به مشاعرې کېدې سرکاري طور. نو په هغې کې فیضان صاحب، رحیم شاه صاحب، دا ټولو زه لاړم او ما ته یې موقع راکړه. نو چې موقع یې راکړه نو ظاهره خبره ده، کلو نه تلی سړی و، هغه لویو لویو خلکو سره ډېر زیات رپېدم او د الله څخه مې ډېر رپېدم. خو ما یو غزل ووی او په هغې کې پاکه ورځ ما ته فیضان صاحب خدای پاک دې وبخي او رحیم شاه صاحب خدای دې وبخي، دواړه د بخانې شو. ما له ډېره حوصله افزایي راکړه او د هغې نه بعد یې زما سره تله راتله شروع کړو. نو هغې نه ما ته هغه مشرانو په وجه باندې ډېره حوصله افزایي میلاو شو. بیا ورو ما بیا لیکل مخکې. قیس صاحب دغه راته ووایئ چې هغه اولني شعرونه چې تاسو کوم لیکلي وه درته یاد دي؟ اولني شعرونه خو ما ته ځکه یاد نه دي چې په هغه وخت کې چې کله ما شاعري شروع کوله نو ما نه غزل پیژنده، نه مې رباعي پیژنده، نه مې خطه پیژنده، نه مې چاربیته پیژنده، او نه مې ردیف پیژنده، او نه مې قافیه پیژنده. خو دا وه چې زما به د ریډیو سندرې، د فلمونو سندرې، د پښتو زړې ډېرې خوښې وې. نو ما د هغې په شان لیکل شروع کړو، نعتونه به مې ډېر خوښ وو. نو دا بیا وروسته ما بیا خندل په هغې کې ردیف، قافیې، دا شیونه. نو وروسته ما بیا د زده کړې سره هغه هر څه بیا ټیک کړه. نو داسې څه باقاعده شعرونه نه، خو هغه ابتدا شوې وه. دغه راته ووایئ قیس صاحب چې کوم صنف مو خوښېږي، تر اوسه مو په کوم صنف باندې کار کړی دی؟ ما خو په خپله نظمونه هم لیکلي وو، ما نعتونه ډېر زیات لیکلي وو، ځکه چې د ریډیو پاکستان پېښور نه زه به دا ووایم چې دا د هغې مشرانو سره به زما به هم یو ډېر دغه کړی چې زما 15 نعتونه ریډیو ریکارډ کړي دي، هغو سره دي. نو دا به یو لوی اعزاز دی ما دپاره. نعتونه به مې ډېر لیکلو، نظمونه به مې ډېر لیکل، قطعات غزل دا به ما لیکل. خو بیا د مشرانو په وینا چې په هغې کې حمزه بابا خدای پاک دې وبخي، د هغه زوی مراد شینواري او همیش خلیل صاحب، د دیو په دغه باندې دا چې یاره ته خپله ټوله توجه ستا چې کوم
رجحان دی نو غزل طرف ته دی په نظم کې ستا هغه جدت او هغه زور نشته نو که ته دغې باندې وخت دغه کې دغه وخت که ته غزل له ورکړې نو ته به ځان له نوم پیدا کړی شي نو ما د هغې مشرانو په مشوره باندې نظم د ضرورت او حد چېرته یا په کتاب لیکلی یا ده خو هغه باقاعده چې کوم نظم طرف توجه نه د مشرانو په وجه ما پرېښود غزل طرف ته مې پوره توجه وکړه په نثر مو کار کړی قیس او نثر ما لیکلی دی مخکې ما مضامین هم لیکلي دي افسانې مې 10 12 14 لیکلي دي پرتې دي را سره په اخبارونو رسالو پرې کې هر څه چاپ شوي دي د ساهو لیکونکو مرکه قلندر مومند صاحب د نظره تېروتې دي تنقید ته مې وړاندې کړي دي هغو ښې معیاري ګرځولي دي تکلونه مې ډېر شی لیکلي دي په اخبارونو کې چاپ شوي دي خو بس بیا وروسته مې دا دغه وکړو چې یاره د هر یو ته ټوپ وهل را وهل نه دي پکار په هر یو کې کېدی شي چې سړی هغه دی بیا نه مومي او شکر الحمدلله دا خلک مو په دې پیژني چې غزل لیکي جو بس دغه طرف ته مې زیاته توجه ده قیس صاحب د نثر څومره ضرورت محسوسوئ پښتو ادب د پښتو ادب کې خو ډېر زیات ضرورت دی پښتو ادب کې خو د ترجمو هم ډېر ضرورت دی د جدید ادب هم ډېر ضرورت دی چې راشي د ساینسي کتابونو هم ډېر ضرورت دی چې پښتو کې ترجمه کړی شي او راشي اوس چې دا نوي دور کې ډېر کسان داسې دي لکه اوس عطاالله جان صاحب دی خدای ښه لري د ګلګرډۍ په نوم یو ډېر ښه نظمونه یې پښتو ته را ترجمه کړه نو نوی نسل دا دی چې په هغه کار کوي او پښتو کې ډېر زیات ضرورت دی د تخلیقي ادب هم او د ترجمو هم په کار ده چې زمونږ د اوس خو ګزاره روانه کړې ده خو هغه امرنه ده کوم چې موږ ته ضرورت دی په کار ده چې زلمي په دغې نور هم کار وکړي د تحقیق او تنقید څومره ضرورت ډېر زیات ضرورت دی تحقیق خو په هر څه کې او په هر فیلډ کې ضرورت دی دا دنیا چې تر دې دمه روانه ده او دې ځای ته رسي نو دا د نوي تحقیق په هر فیلډ کې چې نو د تحقیق هم ډېر ضرورت دی او د تنقید د مرحلې نه چې یو ادب پاره یو فن پاره تیره نه شي او د هغې خوبۍ او خامۍ په ګوته نه کړی شي دا داسې چې لکه یو بوټی تنه حل کې او هغه خپله ناشنا سړی راشي نو هغه ته تک شین ګور ښکاري خو د دغې زمیندار پوهېږي او د دغې بوټي په ماهرین پوهېږي چې د دې نه دا خراش تراش کول دي نو دا بوټی به ښه میوه ورکړی شي که داسې شین ګور پاتې شو کال له بل له به دی وچي نو دا داسې په کار ده چې د دغې تنقید انتهایی ضرورت دی چې د دغې نه خپلې فنپارې دا کشران موږ بده دې په ځان نه ګڼي دا موږ د دغې نه تېرې کړو نو زموږ دا فنپارې به په ادبي معیار پوره پاتې شي او همیشه به پاتې شي او زمونږ هم او زمونږ د نسل به پکې هم عزت وشي او که داسې شي نو د دغې بوټي په شان په هغه ټایم خو به د ورایه خلکو ته تک شین او ښکلی ښکاري خو د هغې څانګې به یو بل وخوري چاته به څو نور نه میلاویږي بعضې دانې ته به نه دغه کېږي نو هغه به هغه شان بیا موږ له میوه را نه کړی شي په کار ده چې موږ د تنقیدي اجلاسونه وکړو کشران وکړو او زموږ خو اوس په سوات کې د خیره سره مزید ډېر زیات ښه پوهه کسان دي موږ سره عطاالله جان صاحب دی عطاالرحمن صاحب دی عثمان صاحب دی احسان صاحب دی نور ډېر کسان دي داسې نو په کار ده چې موږ او دا کشران مشران دا ته زده کړې کوو نو زموږ به ډېر زیات ښه شي معیار ډېره ښه د قیس صاحب دغه راته ووایي چې په دغه ننني دور کې چې دا شعر په کوم انداز پروموټ کېږي دغې ته په کم نظر ګورئ د دې دوه وجې دي د هر څه مثبت اړخ هم او منفي اړخ هم دي مثبت اړخ د دې دا دی چې سوشل میډیا یا دا زلمي چې کم کار کوي نو ښه اړخ دا دی چې خلکو ته غږ رسي خلک را بیداروي خلک ادب اوریدو ته تیاری خلک شاعري اوریدو ته تیاری دا ډېر ښه اړخ دی خو اوس دغې زلمو له پکار دي چې کوم وپېژندی شو نومونه دغه کو اوس دا ځای برقرار ساتلو دپاره پکار ده چې دوی خپل مزید نور د ادب تخلیق کوي نو چې د پوهه خلکو د نظر نه ورسره اړوي پېژنګلو خو وشوه په خلکو کې هغه تحریک پیدا شو دی اورېدو ته نو دیو له پکار ده چې دغه خپل ځای برقرار وساتي د دې عمر سره د دیو د تعلیم سره د دیو د تجربې سره به ورو ورو پرې کې پوخوالی راځي خو دغه پوخوالی به د یو مرحلې نه تېرول غواړي لکه څنګه چې زرګر له زر ورکړي ډېر اعلی زري خو که ده د اوره نه یې تېر کړي نو کالی ترې نه جوړېږي نو
نو دا به د اور نه تېرول غواړي نو دا د دغې نه پکار ده چې داسې وشي نو انشاءالله چې زمونږ په زلمو کې ډېر ټیلنټ دی او جذبه ورسره ډېره ښه خپل وخت ورکوي خپل ځانونه کړی ګرځي هر چا ته ځان رسوي د دې دپاره چې مونږ یاره زمونږ دا ژبه او مونږ د پیژنګلو وشي نو پکار ده چې د دې سره سره د دغه مرحلې هم وکړي. قیس صاحب کتابونه چاپ کیږي نن سبا بیا د ځینو استادانو لخوا دغه ویلی کیږي چې دغه غیر معیاري کتابونه دي. دغه کتاب چې چاپ کیږي هغه ستاسو د لاسه دغسې د نور پروفیسرانو د لاسه و ځینو الو خلکو ته پیش کیږي مارکیټ ته راځي. دغه معیار کوم ځای به ټاکو څنګه به ټاکو دا به څوک ټاکي چې دغه کتاب د معیار څه قصه د معیار کومه خبره چې تا ته ما وکړه که نه چې داسې ده چې دا د دغې نه مخکې دی تنقیدي اجلاسونو ته او یا دا تېر کړي. اوس خو دا ده چې زلمي دي خو د هر سړي دا ارماني د هر زلمي دا خواهشي چې زما د واده وشوی دا یو خوشحالي خو دا د مشرانو د مور پلار ذمهواري چې د ده د واده په ښه ځای کې وشي دغه خاندان دی ښیي چې بیا دپاره خوشحالوي نو دا د مشرانو هم ذمهواري ده چې دوی ته تلقین وکړي چې که په کتاب تعدي نه ده پکار یا په تا کې دا ټیلنټ دی نو خو دې سره سره ته دا خامۍ لرې کول پکار دي خو دا زلمي ګورې غوږ هم نه ږدي غوږ هم نه ږدي او شته پکې ډېر ټیلنټډ ماشومان دي ځکه زمونږ ماحول بدل شو نوي نوي موضوعات رالو نوي نوي مسلې رالې نوي نوي تعلیمونه دي وکړو جدید ټکنالوژي وکړې نو په ذهن کې ډېر شته خو دغه د شعر قالب ته د راړولو دپاره دا باقاعده یو هنر دی یو فن دی او په دې کې چې کومې زده کړي دي نو هغه پکار دي بل ما کتابونه چې څومره ډېر مارکیټ ته راځي ډېره ښه خبره ده په دې کې په خپله د معیار پته لګي چې مقدار زیات شي نو معیار مخې ته راشي که ته دا پابندي ولګې چې نه دی چاپ کیږي زه هم وایم چې نه دی چاپ کیږي نو بیا به ظاهره خبره ده د هغې کې د معیار پته نه لګي 100 کتابه چاپ شو نو خلک وایي 15 پکې معیاري دي خو په دې 100 کې انتخاب وکړو که اوس دا نه وی 15 کتابه چاپ دي 15 به چاته نو دا نور خلک هم ګوري چې دا معیاري ولې دی او دا غیر معیاري ولې ښه په دې کې دا خوبۍ دي یا په دې کې دا خامۍ دي دا د یو د مشر نه تپوس وکړي چې دا معیاري دی نو په څه معیاري دی کې کمې خوبۍ دي په دې کې کمې خامۍ دي نو د دغې سره ښه دی یو مرحله د روانه بل د وړو خواهشي کتاب مې چاپ شو خوشحالېږي ورته نو ودې کې خو دا چې که دغې سره سره په دغې مرحلو نه ځي نو بیا به ډېره زیاته ښایي. قیس صاحب د کتاب دپاره کوم عمر شرط دی که نه دی چې څومره عمر نو بیا به کتاب چاپ کولی شي یا نه د عمر شرط خو زما په خپل خیال نه زه وایم چې نه دی پکار خو د تجربې پکار دی که نه بعضې خلک نو هغه په 13 کاله 40 کاله په دې کې شاعري شروع کړي نو دا ضروري نه چې شروع کړو کتاب چاپ بعضې کس یې هغه د 3م 4م 5م نه شاعري شروع کړي روغانۍ صاحب د خدای پاک وبخي د هغه د 3م 4م جماعت چې کومه شاعري وه ما 40 کاله شاعري وکړه زه اوس هغه شان نشم کولی اوس په هغه کې قدرتي هغه صلاحیت د وړوکوالي نه و نو دا ضروري نه ده خو دغه شرط دی چې لکه دغه هر عمر کې چې دی خو د تنقید د مرحلو نه تېرول غواړي. قیس صاحب تر ډېره وخته دغه ناره والی کېږي چې پښتو دې د نصاب ژبه شي د دفتر ژبه دې شي تر اوسه شوه نه دا ولې زه به دا ووایم چې دې ته دا څه چې تر اوسه ژوندی ده نو دا د شاعرانو ادیبانو په وجه ژوندی ده زمونږ چې کم خلک د پښتو چغې وهي زه به ډېر په معذرت سره ووایم هغه پښتو صحیح لیکلی هم نه شي سیاسي ګوندونه دي هغه ته ووایه پښتو ولیکه نو هغه لیکلی هم نه شي داسې ده چې د دې دپاره شاعران ادیبان چې کومې منډې تړلی وي د دې ساعته داسې محنت چا نه دی کړی باسین صاحب له د خدای ژوند ورکړي هغه پاتیر دور حکومت کې د NP دور حکومت و ډېرې منډې تړلې ووهلې خو هغو په اخر شپږ اووه میاشته کې د هغه سره متفق شو چې ټیک دا موږ پښتو د نصاب ژبه کوو او د دې دپاره کاریکولم پکار دی نو تاسو کشرانو ته کیدی شي دا علم نه په پاکستان کې اولنی کاریکولم چې تیار شو نو د پښتو ژبو د دې نه علاوه د یوې ژبې کاریکولم په پاکستان کې نه و د انګریزۍ د کاریکولم نه به ټول مستفید کېده دغې نه به استفاده کېده نو عباسین صاحب داسې و چې 40-50 لیکوالان د ټولې صوبې نه راغونډ کړو یو ډپارټمنټ و د هغو سره اګریمنټ وشو او په هغې کار شروع شو هفته ورکشاپ یې به وې د خوشقسمتۍ نه زه هم په هغه
ورکشاپونو کې نو بیا په آخري مرحلو کې خو موږ 20 کسان پاتې شو ځکه چې کم کسان به داسې وو چې هغو به کار هغه شان نشو کولی نو هغه به بل ورکشاپ لته ډراپ کول نو دغه د 50 کسانو نه موږ څه دغه 20 کسان په آخري مرحلو کې پاتې شو باقاعده یو کریکولم تیار شو او په هغې باندې ډېرې زیاتې ډپارټمنټ ته او عباسین صاحب دلې ته د ټول پاکستان نه مبارکۍ رالې بلکې د هغې سره دا وشوه چې زموږ په صوبه کې چې کمې دا نورې ژبې وې په هغې کې سرایکي وه او په هغې کې چترالي وه او په هغې کې هندکو او هغو ټولو خپل بس شروع کړه خپلې کریکولم یې تیاره کړي د پښتو د برکته نو هغه وشو چې دا به د 12مه پورې د نصاب ژبه کېږي هر څه موږ تیار کړو د خوش قسمتۍ یا د بد قسمتۍ نه یو داسې حکومت راغی نومنالو او که زه وایم چې کلهواله ما خصوصا پکې د جماعت اسلامي ډېر ښه رول نه دی دیو د پی ټي آی سره راله او د دیو په ایما باندې دغه وځنډېده چې یاره پښتو نه ده پکار او نه کېده بیا په هغې لویې غویمې وشوې کیس بیا ډپارټمنټ وکړو کیس هغو وګاټو نو چې کیس 15 کاله کې وشو وګاټو نو د هغې دا وشوه چې اوس غالبا چې د 6مه پورې خو که څه ورسېده تدریجاً روانه شوې ده انشاءالله دا به د 12مه پورې شي خو که دغو پکې خنډ نه وی اچولی نو اوس به د 12مه پورې او دا تاسو ته د یاده وي بیا یو ځل چې دا ټوله منډه لیکوالانو کړې خدای دې وکړي قیس صاحب چې زر تر زره وشي دغه راته ووایه قیس صاحب چې د پښتو ژبې خدمت کول شعر لیکل دي که نثر لیکل دي په کومه طریقه به د پښتو ژبې خدمت کوو زما په دې حواله یو شعر دی چې ما پښتو نه ده خو پښتو زه ځلولی یم ما پښتو نه ده خو پښتو زه ځلولی یم په ما پښتو نه ده خو زه په پښتو ښکلی یم نو زه وایم چې دې ژبې موږ له پیژنګلو راکړه دې ژبې موږ له عزت راکړو دې موږ له درناوی راکړو موږ دې ژبې له هغه څه نه دي کړي کوم چې د دې په وجه موږ ته عزت او درناوی راغی په کار ده چې نوی نسل ما څنګه تاسو ته په تېرو خبرو کې چې دې ژبې ته د نورو ژبو د کتابونو نه ترجمې وکړي علمي کتابونه خصوصا زمونږ نوی نسل چې دی چې د علم په کالو باندې ښایسته شي څنګه چې په افغانستان کې په پښتو تعلیم دی دلته خو هغه ممکنه لا نه ده ځکه چې موږ په داسې پنجه کې یو چې د خپلواک نه یو نو که دا یو مضمون د 12مه پورې شي دا هم په زموږ سره فلحال ډېره ده خو دا د لیکوالانو ذمهواري ده چې دیو د دغې هغه که د هر ملک د هر ځای چې هغه پښتنو ته علمي کتابونه هغه ادبي ښه کتابونه چې په دې دیو ته پوهه راځي د هغې ترجمې وکړي او هغه دیو ته راوړي هغه که په نثر کې او هغه که په نظم کې که ښه نظم پاري نو د هغې دې ورته ترجمې په نظم کې وکړی شي که کولی شي ممکنه یې څوک کولی شي ځکه د نظم نه په نظم کې ترجمه چې هم د هرې ژبې نه په بله کې ډېر ګران کار دی خو بیا د نظم نه په نظم کې دا خو ډېر زیات ګران کار دی نو که څوک کولی شي لکه د عطاالله جان صاحب په شان یا داسې نو په کار دی چې داسې وکړي که نشي او څوک نثر کولی شي نو هم په کار دی چې وکړي دا موږ ژبې ته ډېر ضرورت دی او زموږ نوي نسل ته ضرورت دی ډېر ضرورت دی نو دغه به د ژبې خدمت وي بابا دغه راته ووایه چې د سوشل میډیا باندې نن سبا چې شعر عام شوی دی دغه سوشل میډیا نه وړاندې ادب څنګه و داسې و بچه دا یو دور را روان دی که نه پخوا به داسې وه چې داستانګویي به یې ورته وې انسان خو چې پیدا شوی دی نو په هغه کې دا دی چې هغه خپل کوم دننه کیفیت چې نورو ته بیانول غواړي رسول غواړي د خلکو جذبات احساسات هغه اورېدل غواړي پخوا به د میډیا چې کوم دغه نه د حجرو مجلسونه په حجرو کې ماښام خلک راغونډ شو هغو به بس دغه قیسې به یې وې یو تن به و د کلو قیسو مار ابر ناسو ټول خلک به هغه ته ناسو پلانکی روانه وه چې دې قیسه واورئ بیا د هغې نه رو دا رباب منګی دا شو په دغې کې به دغه کېدو بیا پکې ریډیو راغی ریډیو ته به بیا ټول خلک ماسخوتن په حجره کې ناسو بیا پکې ټي وي راغی رو روانه ده تر دې راورسېده نو دا ښه ده د رسېدو ذرایع دي څومره چې ډېرېږي نو هم آسانۍ پیدا کېږي ډېره ښه خبره ده چې دا څومره خدای پاک دې خلکو له آسانۍ ورکوي په دې باندې ډېر په اسانه یو بل ته رسي ډېره ښه خبره قیس صاحب دغه راته ووایه چې یو شاعر دپاره سیاسي شعور او سیاسي ذمهواري څومره ضروري ده دا خو دواړه لازم او ملزوم دی چې سیاسي شعور پکې نه او هغه خو بیا زه به ووایم چې خو بني ادم نشي کېدی په دې کې به خامخا
دغه زمونږ دپاره لازمي ده دې دپاره پکار ده چې موږ د مشرانو سره د پوهه کسانو سره د دوی مجلسونو هم کښېنو د دې لپاره مطالعه هم وکړو او بیا خپل فن چې دی د هغې نه موږ کار واخلو او خلکو ته یو صحیح لار په ګوته کړو په هغه باندې روان کړو ځکه لیکوال دا دی چې که هغه سیاسي مشران دي یا دي نو دی به ورته منزل په ګوته کوي دی به ورته لار ښایي په دې باندې عمل کول په دې باندې تله د هغو کار دی نو که موږ ته خپل منزل معلوم وي او موږ ته لار معلومه وي خو موږ ته مطالعه کړي موږ مشاهده کړي نو موږ به په ګوته کړو که نه نو بیا به څنګه وي نو دا ډېره لازمي ده پکار دی چې موږ مطالعه هم وکړو او موږ د مشرانو سره کښېنو موږ د خپلې مسلې ووایو دا هغه مسلې دي د خپل قام مسلې دا د موږ په ګوته کړو او خپلو مشرانو ته دغه منزل په ګوته کړو چې دغه لار ده او دغه زموږ منزل دی بابا په دغه 40 کال ادبي سفر کې که دوسې یو یادګاري لمحه یا پروګرام ستاسو په ذهن کې نو داسې خو په زه څه ووایم چې داسې خو یادګاري خو زما دپاره ټولې دي او هر پروګرام او هر مشاعره او هر دغه چې یا زما لپاره یادګاري خو دا چې د بوډاوالي ذهن داسې چې داسې مخصوص واقعي چې هغه بیا سړي ته ډېرې یادې نه وي ډېره ښه د قیس صاحب دغه لقبونه چې ورکولی کېږي بابای غزل یا داسې نور کم لقبونه چې شاعرانو ته ورکولی کېږي دا په څه بنیاد ورکولی کېږي او په کوم ځای کې دغه ورکولی کېږي د چا زه وایم زما په خپل خیال زه خو موږ ملګرو سره اکثر ناست یو نو زه خو د دې په حق کې رسره نه یم مینه ورکول سړي له عزت ورکول جدا شی دی او دا خبرې جدا شی دی دا په دې کې ځکه وایم چې بختزر دریاب دولت خیل صاحب دلی تقریبا یو څو میاشتې مخکې ډېر زیات کوشش وکړو ډېر زیات خواري وکړه او تاله موږ یو لقب دغه کړی دی نو یو غټ پروګرام کوو تاله به په هغې کې دا درکوو ما ورته وی چې نه زه د دې نه په حق کې یم موږ چې یو بل له عزت ورکو درناوی ورکو بل موږ ته په خپله پته ده اوس موږ روغاني صاحب ته خدای دې پاک دې وبخي بابا یې قطعه ووې نو د دې مطلب دا چې قطعه د ایجاد کړو د قطعه نه و ایجاد کړې قطعه د شروع نه و کړې په قطعه کې یو مقام و او خلکو ورته د مینې نه ووې خو ټیک ده خو دا چې زما په خپل نیز باندې زه په خپله وایم چې یاره داسې القابات او یا به کم سے کم په سواد کې خو بالکل ممکنه نه ده زمونږ عمرونه زمونږ علم زمونږ پوهه زمونږ تجربه دا د دې دغه نه دي چې خلک ته یو بل ته وایي چې بابای پلان کې یا بابای پلان کې عزت درناوی جدا شی دی احترام جدا شی دی او دغه القابات څوک وایي ماله دا لقب را څوک وایي دا لقب را زه وایم چې زه د دې په حق کې نه یم سر دغه راته ووایه چې په سوات کې 15 ټولنې دي داسې یوه ټولنه ولې نشته چې د دغه ټولو شاعرانو دغه ټولنې نه یو کس راواخلي یوه ټولنه جوړه کړي چې هغو شاعرانو ته چې کومې مسلې یا د هغو نور څه دغه چې د هغې دپاره دغه ټولنه کار کوي بچیا داسې ده که نه شاعرانو ټولنې چې څومره زه وایم څومره ډېرېږي نو زه وایم چې ښې دي په دې هره ټولنه کې یو یا دوه د کار خلک دا نور نه پرس که 10 تنه دي نو په 10 کې یو یا دوه د کار د ریل د انجن په شان دا نور راکاږي داسې په هره ټولنه کې اوس د دې هرې ټولنې نه تا دا یو کس د کار سړی اوچت کو دا ټولې تا ختمې کړې دا څونه پروګرامونه چې کېږي فرض که اوس 20 ټولنې دي او په کال کې 20 پروګرامه کېږي دا تا یوې ته راغونډ کو یو به کېږي بیا به نه کېږي اوس په دغه ماشومان دغه همزولې دغه چې د یو بل سره کم ازادي او کم مینه کوي او کم منډه ترړه کوي دغه د کار سړی هم د مشر په مخ کې هغه کار ډېر په مشکله کولی شي بیا هغه نه شي زه خو هم پرېږده البته دا ده چې یو بل له دې ځي اتفاق اتحاد دې ساتي په یو بل پسې خبرې نه کوي ورانۍ دې نه کوي یو بل له دې احترام ورکوي نور دا ټولنې چې ډېرېږي نو د ادب د ودې دپاره ښه ده په هر علاقه کې زموږ په خپله یو ټولنه وه د 9 سلطانو نو هم په کال کې به چېرته یو پروګرام جوړ شو که نه
ډېر پوهه کسانو پکې مشران خو پروګرام به هر سړي کار نه دی دا ډېره منډه ترړه غواړي او زلمي چې کومه منډه کولی شي نو دا مشران بیا نشي کولی دا مونږ وایو د لا د باده پرېوتی دی نو ټولنې که ډېرې ښه ده خو دا چې د تاوې ماوې نه د ځان وساتي په یو بل پسې د خبرو نه د ځان وساتي کشر دی د مشر احترام کوي مشر دی په کشر شفقت کوي لاس دی په سر دی کار دی ته اخلي نو دغه ښه خبره ده او که دغه نه راغونډ شو نو لاول دغه تجربې مونږ کړي دي سوات ابي بورډ جوړ شو دا جوړ شو دا به د شاعرانو مسلې حل کړي خو داسې ده چې هغه کم یو کس د دې مشر شو پرس که په سرکاري سطحه نو بیا خو شاعر هم او د دې معاشرې سړی دی که نو هغه بیا هلته کې خپله پیژنګلو خپل دغه نو بیا نور پاتې زه هم چې په دې خپل ځای ښه دي خو اتفاق دی یو بل سره ساتي سر د خپل چاپ او ناچاپ اثارو په اړه راته ووایي چاپ خو زما 4 کتابه 15 چاپ دي یو اولنې زهره چاپ دي مزلونه چاپ ډېر مخکې په زلمیتوب کې چاپ و بیا په هغه کلونو کې په 1991 کې وسیناتیه مجموعه چاپ وه او بیا په 1999 کې مرغوزار چاپ شوی بیا په یو 18 کاله بعد پسې بله شونټۍ چاپ شو بیا یو 10 کاله بعد پسې چغجای چاپ شو اوس ناچاپ اثار شته ناچاپ اثار زما سره د یو کتاب خو به د خلکو په کتابونو یا په خلکو چې کوم نظمونه لیکلي یو به د هغې یو کتاب مواد شته یو د شاعرۍ د مجموعې یو مواد د یو کتاب شته او د افسانې را سره 12-14 چاپ دا تیارې دي چې هغه ما په مختلفو رسالو دی کې چاپ شوي دي تکلونه را سره دي بس دغه خدای دې وکړي بابا چې زر تر زره چاپ شي دغه راته ووایي چې ځوان کله د شاعرۍ په اړه څه پیغام ورکوئ کم چې موږ په دې خبرو کې ووایو چې زموږ ځوانان د نوي نسل خو خبره ده ښه خبره ده چې د چا نه تپوس کوې نو هغه عمر ته وګورې د هغه علم ته وګورې د هغه په عمر د هغه علم دروند دی په یونیورسټو کې اکثر سبقونه وایي دا زمونږ دپاره او د نوي نسل دپاره زمونږ د پښتون دپاره ډېره زیاته ښه خبره ده چې زمونږ نوی نسل تعلیم طرف ته روان دی زما د ټولو کشرانو ته دا دغه چې اولنی هدف زمونږ تعلیم دی که زمونږ د تعلیم په زیور ښایسته شو نو بیا دا نور هر څه به زمونږ سره شي شعر و شاعري په کار ده چا کې خدای صلاحیت ایښودی چې وکړي خو د تعلیم په دوران کې زه وایم چې دې ته هغه توجه نه ده پکار کومه چې تعلیم ته پکار ده دا د پارت ټایم دی له لږه توجه پکار ده کله د تعلیم مکمل شو او دی یو ځای ته ورسېد نو دا د نه څوک اخیستی نه شي دا د له خدای پاک ورکړی یو صلاحیت دی دا به په ده سره وي خو که موږ توجه دې ته وکړو نو کوم چې زموږ صحیح او اصلي اهداف دی به زموږ پاتې شي د تعلیم نو تعلیم ته ډېره توجه پکار ده دې ته لږه توجه پکار ده نوې نسل له پکار دي چې اول تعلیم طرف ته زیاته توجه وکړي او که شعر لیکي دی که اوري نو اوري دی که وایي نو وایي دی خو لوکوټې په کم مقدار کې او کوشش دی دا وکړي چې په دغه کې دی د کلاسیک د شاعرانو نه یا د پوهه نقادانو د کتابونو نه یا د زموږ د هم عصره پوهه کسانو نه دی لږ ورسره زده کړه کوي دا یو هنر دی او هنر بې د استاذه نه زده کېږي زما په خپله د استاذانو شمیر نشته کشر مشر چې د چا نه مې څه زده کړي دي زما استاذ دی قیس صاحب زموږ دغه مرکه چې ده په دې کې خو شعرونه نه یې مونږ کوشش کوو چې خبرې زیاتې وشي د خپلې خوښې یو څو شعرونه را سره شریک کړئ دا زما بله شونټۍ زوړ کتاب دی 2007 کې چاپ و د دې اولنۍ غزل دی بس دا ورته چې د نظام په تیره خوله د روږي بوږي د نظام په تیره خوله د روږي بوږي د وطن کوڅه کوڅه د روږي بوږي او ستا د هجر د زمري په تیرو پنجو ستا د هجر د زمري په تیرو پنجو د ارمان سویه پرته د روږي بوږي او د اغیار د تهذیب نښو ته پې جاړم د اغیار د تهذیب نښو ته پې جاړم د پښتون درنه حجره د روږي بوږي او شعر دی چې موسیقۍ ستا د جدت بلا وهلي موسیقۍ ستا د جدت بلا وهلي هر غزل هر نغمه د روږي بوږي او شعر دی چې نه ملاله نه پښتون شته دی کابله
نه ملاله نه ملاله نه پښتون شته دی کابله مونږ خاندو ستا سینه د روږي بوږي او شعر دی چې د مغرب توپان زما هم شملوي وړه د مغرب توپان زما هم شملوي وړه پیغلې ستا کلو پټه د روږي بوږي او مقتره چې تل د بل د خوشحالۍ سندرې وایي تل د بل د خوشحالۍ سندرې وایي قیس پرېده د قیس قصه د روږي بوږي ډېر ښه قیس صاحب په اخره کې که زمونږ دغه کتونکو ته او خپلو مینوالو ته څه پیغام لرئ نو بس ما خو دغه پیغام ورکو هم او بیا به ووایم چې موږ لا به حیثیت شاعر به حیثیت انسان به حیثیت پښتون پکار ده چې مینه وکړو مینه وویشو او مینه د خلکو نه واخلو پښتو دې وکړو پښتو دې ووایو او پښتو دې ولیکو قیس صاحب یو ځل بیا مننه د یارانو محفل ته د وخت ورکولو ستاسو د راتلو ستاسو د ټول ټیم ډېره ډېره مننه چې ما له هم دا عزت او دا درناوی راکړو زموږ ځای ته راغلی ډېره مننه خدای دې وکړي چې د قیس صاحب سره مونږ کمې خبرې وکړې د دې نه چې زه څنګه مستفید شوم غواړم چې د دې نه تاسو هم دغسې مستفید شئ د بلې مرکې پورې ما خاورې ته اجازت راکړئ د لوی الله په امان